رښتې په حواله سره ما ته ډیر میسیجان راځي وایي چې مولوي صاحب یو وظیفه راته وښیه چې الله رب العزت ته یو مناسبه رشته راته نصیب کړي. نو نن یو داسې وظیفه درته وایم چې د دې په برکت سره به الله رب العزت ستاسو لپاره د مناسب رشتې تنظیم کوي. نو یو خواست کوم چې دغه ویډیو دغه پیغام چې څومره کولی شي دومره شیر کړئ چې مسلمان ته فایده ورسیږي. د تهجد لمانځه دپاره به راپورته سي او د تهجد لمونځ چې دې وکړئ او بیا دغه یو آیات د قرآن ووایه. 100 وارې دغه یو آیات د قرآن ووایه. هغه به د سکرین باندې هم درته ولیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سیسلو او یو بل وظیفه چې هغه د هر ماخصن د لمانځه بعد کیږي چې یا لطیف یا لطیف 314 واره دغه وظیفه ده. په شروع او ولس واره درود شریف دی. ان شاء الله العزیز په څو ورځې کې به ته وګورئ چې ستا دپاره به الله رب العزت د مناسب رشتې تنظیم کوي.